د مرکز کابل په زړه کې له خړو خاورو تیږې جوړ د دې بېوسه خټینې کلا په منځ کې د هنر پالل مو یوې بلې زمانې ته له ځان سره بیایي، هغې زمانې ته چې د ژوند ستړي مزلونه، د ژوند ترخې خاطرې او دا روان بد وضعیت او حالات چې د ژوند پرمختګ ته مو لکه د غرونو او دیوالونو په څیر دنګ دنګ ولاړ وي، مخکې نه پرېږدي. خو بیا هم پکې داسې څوک شته دی چې د ژوند هیلو او امیدونو ته پکې د ژوند کولو بهانې لټوي او هیله پیدا کوي چې لا مخکې لاړ شو. دلته په دې هټینه کلا کې د هنر پالل په ډېره ښه مینه پالل کیږي. د تارونو اوبدلو دا ډله چې په سترګو ړانده دي خو په فکري او هنري لحاظه له نورو ځان غښتلی بولي، خپل هنر ته له زړه مینه ورکوي او کار کوي. دا ملکه نومیږي. ملکه د خپلو زده کړو او هنر په اړه داسې وایي. بنده ملکه فهیمی هستم، صنف 12 مکتب لیسه مسلکی نابنایان دارالامان و همچنان همکار موسسه خیریه اصیل از طریق بنیاد روشندلان کابل افغانستان هستم. ما البته اول که احساس میکردم چون پسان فهمیدم که من نابینا هستم، اول که در مکتب نبودم، در خانه بودم، فکر میکردم که من تنها نابینا هستم. باز بالاخره که رفتم در مکتب نابینایان درس خواندم تا صنف 4 خواندم و از طریق یکی از همکاران کاکایم خبر شدم که در دارالامان مکتب وجود داره. باز اونجا رفتم مکتب درس خواندم تا صنف 11 را خواندم. دیگه بعد از او از صنف 4 بافت شروع کردیم تا صنف 8 بافت میخواندیم، 8 موسیقی میخواندیم، 9 کامپیوتر، 9 10 11 12 کامپیوتر میخواندیم. مکتب ما وقت خیلی یک مکتب مشهور بود، خیلی یک مکتب موفق بود در همه کار خود. مثلا ببینید بعضی از موسسه‌ها یا بعضی از برنامه‌های دیگری هم داشتن که مثلا عبدالقیم قرغی اینا UWC یا کار میکردن برشان، کار میکردن. این بافتشان از طریق کانادا این چیزا آماده میشد، تار سیخ همش با روان میشد. باز ماهانه ما را تدریس میکردن تا خوب درس دیگه میکرد. باز همه چی دستاورد ما را جمع آوری میکرد، در هر ماه جمع آوری میکرد. باز در سال یک بار نمایشگاه انداخت. مکتب ما مقام اول گرفت، 3 دفعه مقام اول گرفت از نگاه بافت خود، از نگاه بافت، از نگاه موسیقی، از نگاه کامپیوتر. چون شاگردا واقعا شاگردای موفق بودن، درس میخوندن، استادام تلاش میکردن. به خاطر از اینکه ما پروژه‌ای داشتیم که مثلا کسی که کار کردن نمیتونست یا کسی که چی نمیکردن باز او جریمه میشدن، استادشان جریمه میکردن یا استادشان کسان گپ میزدن که باید یاد بتن. هر ماه یا هر روز از طریق امی ایهد اداری معاینات تکنیکی و مسلکی ما اداره میشدیم، ما رو چک میکردن، جستجو میکردن، بافت ما رو دیدن میکردن. په سترګو ړنده ملکه وایي په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې چې د ساینس پرمختګ او وده پکې ورځ تر بلې پرمخ ځي، سوشل میډیا او ټولنیزه رسنۍ یعنې فیسبوک د نورو هیوادوالو د کارونو سربیره زموږ د کارونو په پرمختګ کې هم مهم رول لوبولی دی. همدا فیسبوک او په هیواد کې شته ټولنیزې تصویري او غږیزې رسنۍ دي چې زموږ هنر یې په هیوادوالو ومانه. رسانه ها میمدن، تلویزیون شمشاد، ملی، دیگه تلونیوس، آریانا و همچنان بعضی رسانه های دیگر، رادیو آزادی اینا می اومدن. از ما احوال می گرفتن، بافت ما را چک می کردن، بافت ما را در فروش می انداختن، تابلوهای ما را نشان می دادن تا که افراد دارای ملیت از خود با خبرشان، آگاهشان که یک معلول دیگری هم هستن، یک شهروند دیگری هم هستن، همراه ما این درس خوانده میتونن. من باید شروع بکنم، جستجو بکنم، حرکت بکنم به درس خواندن. بالاخره که ما تا صنف 11 خواندم، بافت یاد گرفتم، ولی خوب بود دیگه. کم تم باز میگم مشکلات خود داشتم دیگه. باز تا امسال وقتی از مکتب عقب ماندم، فکر میکردم که دیگه امیدی ندارم، راه پیشرفتی ندارم.
هیچ چیزی بر ما باقی نمانده بود به جز از اینکه فکر کرده که چی شوه، آینده‌ام چی شوه، ما حالا چطور شوم، بار دوش فامیل نشم، بار دوش جامعه نشم. و همچنان ما به جز از ما شهروند دیگه، نابینای دیگه، معلول دیگه چی خواد کرد، آیندهش چی خواد شد، آیندهشان تاریخ خواد بود. باز بالاخره از طریق تکنولوژی موسیقی، از طریق فیسبوک موسیقی خیری اصیل پیدا کردم. موسیقی خیری اصیل اینا که هستن واقعا با همکارانشان خیلی همکارای خوبی دارن. آقای کلیم، آقای محسن، اینا همکاری کردن، اونا جستجو کردن، دکان آنلاین بر ما باز کردن، محصولات ما رو مادما میخواین دیگه، وقت در فروش میرسونن. ملکه د خپل کار او هنر څخه راضي ده. په خبره په دې وروستیو کې د خپل ملګرو ډلې په کومک بیلابیل توکي جوړ کړي دي. ما از البته خیلی خوشحال هستیم تا هنوز یک 8 تا دستمال گردن فروختیم، یک تا شال فروختیم دیگه. هنوز بازم محصولات خود بردیم برای زنا نشان دادیم، از ما اسکرین شات میگیرن، در توییتر خود میندازن، چی خارجی چی داخلی ما را میبینن. واقعا میفهمن که نابینایان افغانستان با وجود با مو شرایط که دارن، با مو مشکلاتی که دارن، با مو سختیایی که مجادله میکنن، بازم توانمندی، قدرت و واقعا جرأت دارن، میتونن که حرکت بکنن، میتونن که یک راه پیشرفت دارن. ملکه راته د خپل هنر د پرمختګ په اړه چې لا ډیر کار وکړي او په ټولنه کې ځای پیدا کړي، له هیوادوالو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې هیوادوالو او مسؤل چارواکي زموږ سره مرسته او همکاري وکړي. واقعا ما امیدوارم که اگر ما همراه ما دست همکاری بده، تک تکی همه کشور، تنها نمیتونه که رسانه ها ما رو جوابگو باشه، کلگی مثلا همه کشورها هم کمک همکاری بکنه. واقعا ما ایره میفهم که ما نابینان نمیبازیم، موفق هستیم در هر کار خود، یعنی در جای رسیده میتونیم تلاش بکنیم، میتونیم واقعا هر تنها در بافت نی، ما میتونیم از طریق مثلا درسای خود، ما بعضی از ماسترای داریم، دکترای داریم که در خانه نشین هستن، ولی چرا خانه نشین باشن، چرا یک وظیفه درست نداشته باشن، چرا یک واقعا اونان چشمایشان نابینا هستن ولی عقلشان باور کنن، حس ششمشان یا توانمندی نابینا داره، بینا ندارن. خفه نشین، واقعا من ایره براتون صادقانه میگم، صادقانه و عاقلانه میگم که نابینا خیلی جستجویی که نابینا داره، حرکت که نابینا داره، حوصله که نابینا داره، بینا نداره. باور کنید من ایره براتون این صادقانه امرایتان میگم. با او خاطر امروز ما این تنها شرکت اصیل نمیتونه که همکار باشه، یعنی همه جهانیان میخوایم که همراه ما همکار باشه، محصولات ما را بخرن، محصولات ما را این همکاری بکنن با مواد خام و چیزایش که با شرکت اصیل همکاری باشه که ما بتونیم یک قدرت و توانمندی خود احساس بکنیم، یعنی آینده ساز باشیم. ما میتونیم یک آینده را بسازیم، البته با همکاری، نمیتونیم با تنهایی. خب نمیتونیم با تنهایی جهان رو به دست خود بگیریم. خب میتونه که همکار کارهای دوستا باشه. دوستا هیچ وقت واقعا ما میفهمیم که مشکل زیاد هستن، زحمت زیاد است چې زیاد باید زحمت بکشن. خب پستر ګوړندې ملایکه نامې پوښتنه وکړه چې له دولت څخه څه غواړي او هیوادوالو ته مو پیغام څه دی، نوموړي په اړه وویل. البته اینا که هست دوستای ما هست، یکی فاطمه مرزایی هستن و یه دیگه هست زهرا سجادی هستن و دیگه فریبا سلطانی. اینا واقعا اینا خیلی جستجو میکنن، همراه ما هستن، همکار هستن
بودن. ما واقعا هر چیزی که ما از اینا خواستیم اینا نگفته، در جواب ما واقعا لبیک گفته، واقعا همیشه درخواست ما را پذیرا بودن، همراه ما کمک همکاری کردن. اینا خواستشان همیسته که واقعا از نگاه مثلا محصولات فروخته شود، از نگاه اقتصاد چیزایشان، یعنی مثلا برش رسیدگی شود از مواد خام، از نگاه مواد خام تار و سیخ و چیزا باشه آماده باشه و همچنان ترانسپورت که باشه، حمل و نقل که هر جایی رو انتقال بده، چون مشکل هستن دیگه واقعا دمی دسرک و دمی راه و چیزا یکم مشکل داره. ایناش که آماده باشه دیگه مشکلی نیست دیگه. همچنان میخوان که تحصیلات خود ادامه بدن، یعنی کورس چیزا برشان مهیا شوه. مثلا اینا زیادتر خوش دارن که مکتب خب علاقه داشتن، مکتب نشد دیگه، حالا میخوان که کورس ادامه بدن، اینا را یک کورس چیزای فراهم شده. ملکه یوازې نه ده چې له تارونو ګلونو څخه د خپل یاد کړي هنر په واسطه بیلابیل په زړه پورې توکي جوړوي، بلکې له دې سره د ناستې ټولې ځوانې نجونې په سترګو ړندې دي، خو په ډېر ښه شوق د خپل هنر پالنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این گلا میبافیم. این گلا در جایای سر پشتی، سر تلویزیون یا سر انواری، سر یخچال قسمت ها استفاده میشه که این تا حال به بازار عرضه نشده. ما میخواییم که این را به بازار عرضه کنیم و از این زیادتر ببافیم که چیستک که از این بافتای ما همگی مستفید شوه و در خانه خودن، در سر پشتی، در سر تلویزیون، در یک جای خوب همونطور منظم اوارش کنن و نموت خانه و انواری یا یک چیز خود با ای جور کنن و این گلا را که ما ببافیم در ظرف یک هفته یا یک و نیم هفته یا رو می بافیم و یا ما به خاطر این بافتا به خیلی چیزا ضرورت داریم که مثل کروشنیل است، تار است و خیلی چیزای دیگه. این مواد که یاد کردی از کجا میاری؟ این تار و مواد خام که یاد کردی از کجا میاری؟ یا از دکان ها خریده میشه، از سیمساری ها خریده میشه که ما به این چیزا نیاز داریم که یاد ببافیم. که څه هم ملکه او ملګري یوازې په سترګو ړندې نه دي چې د خپل هنر ساتل په مینه کوي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته یوه نفقه ډوډۍ پیدا کوي، بلکې له دوی سربیره ډېری داسې کسان شته دی چې په ډېرو کمو امکاناتو خپل یاد کړی هنر پالي او په همدې سره د خپل ژوند چارې پر مخ وړي.